الرحيم. وعن أبي يزيد معد بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. نو بحث د اخلاص او د نیتو کنه د دې حدیث مبارک خلاصه ده دا درې وړه صحابه دي، بچي، پلاری او نیکي. خوش نصیب خلک. نو پلاری چې کوم دی د نبوي صلی الله علیه وسلم کې یو کس سره کېږي چې دا صدقه کوو، خیرات کوي. نو زوی چې خبر شو د راغې د دنیا د پیسې څخه کړي واخیستې، زما خپل ورته څه ضرورت. پلاری چې خبر شو چې دوی خو پیسې د کس نه څه کړي اخیستې دي، نو خپل مابین کې سره نزاع شو، دا ویش وی سره. پلار ورته چې تا ولې دا پیسې اخیستې؟ نو زوی ورته چې زما ورته ضرورت نو ما ځکه څه کړي واخیستې. دواړه راغلل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته فرمایل: لکه ما نویت یا یزید، ستا د پاره هغه شی دی چې تا د سشي نیت کړو. تا په مسجد کې دا پیسې چې چاته ورکړي په کم نیت باندې الله به تاته دغې څه درکړي، او د چې اخیستې دي کنه نو د ضرورت بس د ته الله د دې بس پوښ. نو دا فرمای يزيد بن مالك يزيد الأخنس رضي عنه هو وأبوه وجده صحابيون دي. أخنس رضي عنه هو وأبوه وجده صحابيون دي وبلارو نكي طول سول صحابه. قال لي وكان أبي يزيد أخرج دنانير، وبلار زما يزيد رضي الله عنه چې دنانير بیراوي استل پیسې يتصدق بها قدي بسکولا، فوضعها عند رجل ندای کی خود لی دیو سړي سرا فی المسجد په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم. فجئت دا فرمایي وي چې زر عالم، فاخذتها نو ما دا پیسې تی واخیستې، فاتیته بها نو رامي وړلې. فقال دی پلاری ورته: والله ما اياك اردت، قسم په الله ما خود ته د دې اراده نه وکړې، تا دا پیسې ولې راوړې. فخاصمته الى رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو دا جګړه د دې رااله نبی صلی الله علیه وسلم. فقال نبی علیہ السلام ورته فرمایل: لك ما نویت یا یزید، ستا د پاره د هغه شی چې د کوم شي نیت کړی دی، تا یې نیت د پاره دی خوي، د څه شي د پاره دی خوي، نو تا ته الله د دې صدر کی. ولک ما اخذت یا مان، او ستا د پاره هغه دی چې کوم یو مان تا څه شي د پاره د پیسې سکړي.